نو یو عالم د امام د سره روان نه پاتې نه دی به یو ځل د عالم کې دی هغه کور کې ناستو د ښځې او ښځې سره په مسله باندې چیړ چاړ چې چیړ چاړ یې راغی نو دا ښځې ورسره خبرې نه کولې شپه ده دې ورته وایي ښځې خبرې کوه ورسره خبرې نه کوي نو دا ملا صاحب ورته پوښتنې وایي که تر سبا ختو پورې تا ما سره خبرې ونه کړې داسې ورته که سبا ختو پورې دې وایي ما سره خبرې ونه کړې نو ته به ما په درېو طلاقو طلاق اوس د دې طلاقونه به ګورې ځان ساتي با حدیث بعضې حالاتو کې خدا الله نه ځان باندې ساتي سړي خولې نه خو الفاظو قتل که سبا ختو پورې دې ما سره خبرې ونه کړې به ما په درېو طلاق او درې طلاقه لفظ یې وکړي یو طلاق سړی وکړي نو دا منجایز کېدی شي چې دویم وکړي نو بیا هم منجایز کېدی شي او چې درېیم وکړي نو بیا قصه ډېره زیاته خطرناکه بیا جوړه ډېره په ګرانه نو چې دا خبرې وکړي نو دا مطلب و چې دا ښځه به مې ویرېږي نو ما سره خبرې به وکړي نو چې دا خبرې وکړي نو ښځې خولې له ګرانده واپس خولې په زه لږ ساعت تېر کړه دننه بار کېږي چې دا ښځه به ویرېږي خبرې به شروع کړي چې دننه بیا دې راغې ښځې سره خوله ګډه کړه ښځه ورته په خولې داسې کړي چې په مخه دې ښه یا ښځې دا خو سبا ختو وله د خدای ظالم او که سبا راوخت نو ته به طلاق او داسې طلاق چې درې مې ویلي دي ګوره نو بیا به څه کوې ماشومان بچي دي دې ځره به څه کوې چا به خبرې شروع کړه خو ښځه ورته په لاسونو اشارې کوي ښځې له یې خړه پوخ کړی دی خله یې ولې پوخ کړی دی خله یې نه وي پوخ خبرې به یې کړی که نه بس هغې خړه کې سوچ کړی چې خدای دې ستا بیخ او بنیاد وباسي خو چې سبا راوخي چې دنه خو خلاصه شم اشارې ورته کوي دې ورته اخر منتونه م کوه پښکو م ورته پرېوځه او صیبه هر قسمه خواري زاري م کړو چې سړی ګیر شي بیا څه کوي ګیر دی غریب منتونه م کوه زاري م کړو چې د خدای خاطر وکړه اوس دا سبا که راوکړي چې دا ماشومان به دې څه کوي ته به څه کوې او ورته په لاس به اشارې کوي چې زما خدای مل دی او ستا دې خدای تباه او برباد کړي چې تا نه خلاصه شم دې نه غټ جنت به نیسي واقعي بعضې خاوند ګوره جهنم جهنم بعضې ښځه دوزخ وي او بعضې خاوند دوزخ ښه اخلاق لري بیا ورته مینتزاري کوه ښځې خولې ته ښه مضبوطه جننده والی چې خبرې بس سبا به خدای راوخلي دله به خلاص زه چې لکې سوچ کړی چې دا مسله خو بغیر د امام صاحب نه نه حل کېږي اوس نیمه شپه را په منډه شوې چې د هغې د امام ابوحنیفه رحمت الله د دروازه ډکوله هغه ورته څوک چې پلان کړي وي پلان کې امام صاحب یو مسله راته پېښه ده دروازه کولو امام صاحب وکړه ښه تاسو ما به ډېرې خبرې کوو څه چل شوې ډېره سي بس معافي غواړم هر څه چې مې ویلي دي ما ته یو مسله پېښه ده ښځې ته مې خبرې نه کولې او ما ورته ویلي دي چې سبا ختو پورې دې راسره خبرې ونه کړې نو په درېو طلاقو طلاق اوس هغه د کافر لور خبرې نه کوي غم شو بشیر دې خدای په داسې ښځه ورواړو اوس که سبا راوخت بیا به څه کېږي نو هغه امام صاحب ورته د مړه دا خو اسانه ځه کور کښېن خبرې ورسره کوه زه درځم الله به خیر تېرېدلی کور ته ښځې سره بیا ناسته سره بیا خبرې کوي او دې سبا ته ګوري چې خدای سبا خو دغه دې رانږدې شو بیا راغه روایي د امام صاحب پسې خدای لپاره امام صاحب ته چل وایي د مړه درځم که نه دا خو دا سبا ته وخت شته دی بیا ترې ښځې سره کښېنه خبرې کوه درځه بیا دې ترې دې ښځې له بیا ورته ناستې مینتزاري ورته کوي او سره خبرې چې خبره نه کېدي بیا را په منډه امام صاحب داسې معلومېږي لکه چې ته زما دا مسله نه جوړ او که دا سبا راوخت ماشومان بچي مې دي ښځه مې ده دا څه په لانجه واورېدم د خدای خاطر وکړه د مسلې که څه هلته سړي جاله له راوباسه یاره وي د سبا دغه نه خو دې ویستمه مانځه نه زه له سره ځم امام صاحب ورسره ځه سبا ختو ته خو لا ټایم شته دا نه دی ختلی ده ته وایي ځه کور کښېنه ښځې سره خبرې کوه او امام صاحب راغی د سبا د ختو نه مخکې لا سبا نه دی ختلی په جومات کې پاک الله اکبر الله اکبر ښځې دا ګمان وکړي چې سبا خو راوخت ځکه ملا خو هله بانګ وایي چې سبا راوخي نو بس سړي ته وایي حقه دې ملا بانګ وې سبا راوخته تا نه د خدای خلاصه کړم زه ستا د په دې طرف مخ او زما په دې طرف مخه امام صاحب ول اواز ورکوي سبا لا نه دي ختلی سبا نه مخکې دې خبرې وکړې بانګ یې ورته سبا نه مخکې سبا نه دي ختلی سبا نه مخکې دې خبرې وکړې طلاق ختم طلاق نه کېږي دا د هغه هوښیارتوب ښه خبره مو شوه د دوو مسلمانانو منځ کې ښځه خو ناپوهه ده خمقله ده بعضې ناپوهې ښځې بې ځایه خاوندانو سره چیړ او چاړه خوا دې خوا نه هغه مسله چې جوړه شي ولې د ښځې له خاوند وانه شوه د دوو کورنو په منځ کې دشمني جوړه شوه اختلافات الله یې د دې نه مسلمانان محفوظ وساتي دا د هغه هوښیارتوب و د هغه پوهې و د هغه عقل ځیرکتیا الله ورکړې وه پوهې الله ورکړې وه امام شافعي رحمت الله علیه چې دی نو یو ځل مامون الرشید
بادشاہ سره یو مسله مقابله رااله چې مقابله رااله نو امام شافعي رحمت الله علیه ورته وایي چې په دې باس وی کوم ځای باس کوو وی د دریاب په غاړه وباس ډېره ښه مامون رشید بادشاه هم د دریاب غاړې ته لاړو نو خلک هم لاړل امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ته وایي راځه چې اوس باس وکړو شافعي صاحب ورته وایي نه دلته باس نه کوو وی کوم ځای به کوو جانماز یې راواخېسته او د دجلې د دریاب د پاسه یې ورغورځو او پې ورغې په هغه جانماز د پاسه کېناست وی دلته راځئ دلته به باس د دجلې د دریاب د پاسه جانماز ورغورځو پې ورغې کېناسته وی دلته به باس بادشاه باندې هیبت راغی او ډېر لوی هغه ته خپل کرامت ښکاره کوو چې ما الله دونه مرتبه را کړې ده دا مرتبه هغه چا له خلق خدای ورکوي چې کوم سړی په حق وي په باطل یې هغه له دونه دا مرتبه الله نه ورکوي خو پاک خلک وو نیکان خلک وو بزرګان خلک وو اوس به څوک راپاسي امامان پکې څه ته وو امام څه ته وو امام ابو حنیفه څه ته وو ځانې مسلې جوړې ځانه یو مسله نه جوړه کړې دا ټول مسایل د قرآن او د سنت نه راغښتلي شوي بعضې خلک دې دور کې داسې روتي دي چې هغې ائمه کرام او زمون امامان حضرات هغې پسې لګیا دي طعن لعن کوي قرآن بس منم حدیث منم او د امامان پکې چا روستي دي دا یو مصیبت زمونږ د علاقې ته راننوتي هره زمانه کې داسې خلک شته چې هغې د دین د اشاعت په لار کې رکاوټ پیدا کړي یو زمانه کې دا یو فتنه شروع شوه زور و شور کې چې قرآن د خدای کلام دی او که نه اوس دا خو زمونږ عقیده ده چې قرآن کلام الله د خدای خبرې دي یو فتنه راووته د معتزلو دا مخکې دور کې تیر شوي دي او د دوی ډېرې غلطې خبرې او ډېر غلط عقاید پاتې شوي دي اوس معتزله نشته ختم دي خو بعضې عقاید د هغې د کتابونو د دلایلو په رڼا کې بعضې خلک نیغ لکه د قبر د عذاب انکار هغوی کوو د میزان او د وزن اعمالو انکار هغوی کوو او دا عقایدو څه په دې دنیا کې شته نو د معتزلو یو عقیده ده وایي قرآن د خدای خبرې نه دي د خدای کلام دا د هغوی عقیده وه او د هغوی دلایل خو یو لوی غټ دلیل د هغوی داسې وی قرآن د خدای کلام نه دی ولې وی خبرو له ژبه پکار یو خوله وله پکار غاښونه او مخارج وله پکار خبرو دپاره سا د خولې نه وښکل پکار خدای له ژبه نشته خدای له غاښونه نشته الله په خوله کې مخارج نشته سا اخیستل او وښکل نشته نو خدای به خبرې څرنګې وکړي دا هغوی یو غټه نظریه او غټ فکر دا یو حقیقي اختلاف و د اهل سنت والجماعت سره د هغوی زمونږ بعضې اکابر دا یو نزاع لفظي ګرځوي خو دا خبره داسې نه مضبوطه جګړه تېره شوې د الله کلام نفسي هغوی نه منه وایي د خدای بلکل خبرې نشته خالقه دا کلام دا قرآن حکیم چې دی وایي دا د خدای خبرې نه دي د هغې متعلق مختلفې نظریې به دوی پیش کوله چې د جبریل او د فرشتو په زړه کې القاو شي یا لوح محفوظ باندې د خدای تعالی طرف نه یو نقش جوړ شي غیبي داسې نورې څه نظریې د دوی وې خو د دې نه دوی منکر و چې قرآن د خدای کلام او ورونو دا فتنه په ډېر زور و شور کې وچلېده او خصوصا په دغه دور کې چې زمونږ د اکابرینو ائمو زمانه وه د امام شافعي رحمت الله علیه او د امام احمد ابن حنبل او دغه علماو دور دا یو زور و شور شروع قرآن د خدای خبرې کلام دی او نه دی لویې جګړې او مناظرې شروع شي بعضې کسان علما کرامو خو پکې کرانه کشي وکړه خصوصا امام شافعي رحمت الله علیه چې کم مرکز واقع یې پرېښود او په دې خبرو کې زیاته ابتلا چې رسېدلې د امام احمد ابن حنبل ته رسېدلې صاحب د مرقات د امام احمد ابن حنبل په حالاتو کې لیکي په دې ړومبي جلد کې بلکل چې کله هغه د هغه محدثینو تاریخ لیکي چې امام احمد ابن حنبل په دې کې ثابت پاتې شو د علاقې چې کوم بادشاه هغه هم د دې معتزلو د عقایدو لپیټ کې راغی د بادشاه او د هغه د وزیرانو د مقربینو هم دا نظریه و عقیده وه چې قرآن د خدای خبرې نه دي د خدای کلام نه دی خدای له بلکل اړو د خبرو د کلام صلاحیت نشته امام احمد ابن حنبل لګیا دی خپل درس کوي بادشاه و په سړی راولېږه دې طالبانو ته لګیا دی درس کوي وی بادشاه دې غواړي بادشاه و په سړی راولېږه چې راشه دې درس ته ناست
او کم سړي چې بداوي چې قرآن د خدای کلام دی د خدای خبرې دی هغه به سخته سزا ورکول جیل کې به دوري او کروڑې به ورکولې د پسې چې کله بادشاه سړی راولېږه وی بادشاه دې غواړي نو په غریب هیبت راغی او چې کم طالبانو شاګردانو ورسره په هغې لوی هیبت راغی چې خدایه اوس به څه چل کېږي که چېرته امام احمد ابن حنبل دا وایي چې قرآن د خدای کلام نه دی خو دا هم نه کېږي او که دې دا وایي چې قرآن د خدای کلام دی نو دله به دورې ورکړي جیل کې به چې خدای خبر څه چل به ورسره کوي دی هغه پولیس والا په مخه که چې بادشاه دې غواړي راشه دی پوه شو الله نه امداد وغوښته خدای امداد مې وکړه خو چې څوک حق خبره کوي نو هر ځای کې د هغه الله امداد دا خبره یاد وساتئ بلکل د حق ملګرتیا کوه رښتونې خبره کوه خدای به ستا پوره امداد کوي دی چې کله روان شو په لاره خپل شاګردان ورسره دي یو غل وله په مخه ورغی هغه غل ورته وایي صاحب چېرته روانې وی بادشاه مې غواړي وی یو خبره درته کوم امام احمد ابن حنبل فرمایي وی ما ته د هغه غل د خبرې نه دا زړه مې داسې اوچت شو وی ما ته وایي چې بادشاه به درنه تپوس کوي مونږ ته پته ده چې قرآن د خدای کلام دی او که خو ګورې پام کوه مضبوطه خبره کوه حق خبره کوه خدای به دې ملګري وی غل ما ته وایي چې زه غلا کوم زه غلې او زه څو ځله په غلا کې ونیولی شوم او ما د خپل جرم اقرار هم کړی دی یو ځل ونیولی شوم بیا ونیولی شوم بیا ونیولی شوم خو هر ځل چې ګیر شوم نو خدای ته توبې وباسم چې خدایه ګورې ما ته معافي کوه بیا به نه خدای مې بچ بیا ونیولی شم بیا ویم چې خدای ما ته معافي کوه بیا به نه کوم بیا مې خدای بچ نو زه غل یم او چې خدای پاک ته مخامخ ودرېږم نو خدای زما د غلا پرده واچوي ما نه اوسه پورې لاس پرې نه شو نو ته خو یو ډېر لوی امام او ډېر لوی شخصیت دی نو ته چې حقه خبره کوې انشاءالله په تا به هم خدای پرده واچوي خدای به دې حفاظت کوي امام احمد ابن حنبل وایي چې د غل دا خبره مې واورېده وی دا زړه مې مضبوط شو چې د بادشاه مجلس ته لاړ مامون الرشید بادشاه ځای په دې درباریان او ځای به د علما او قاضیان ناست دې ځان ته مخکې ودروي وایه امام احمد ابن حنبل ستا څه عقیده ده او څه دې فکر او سوچ دی چې قرآن د خدای کلام دی او که نه دې کې به دا دویمه خبره هم ستا حل شي چې ائمه او حضراتو د اکابرینو ته څومره لوی مشکلات رسېږي موږ څو کړل د قرآن دپاره د احادیثو په لار کې موږ څو کړل او زمونږ اکابرینو څه کړي الله دې د هغوی د هغې اعمالو اجر هغوی ته نصیب وګړي وی بادشاه ما ته وایي څه دې سوچ دی وی ما ورته وایي چې القرآن کلام الله غیر مخلوق قرآن د خدای کلام دا قدیم او د خدای خبرې دي حادث مخلوق نه دی وی چې دا خبره مې وکړه فورا هغه مقابلین را پاڅېدل ټول د بادشاه درباریان او ګیر چاپېره چې ناست وو همغه خلک وو وی ودې لیدل صاحب عقیده خرابه قرآن ته د خدای خبرې وایي او بیا لا دا وایي چې مخلوق نه دی قدیم ودې لیدل مونږ وایي چې دا عقیده خرابه شوې ده بادشاه ورته وایي خبره درسته کوه وایي همدغه مې عقیده ده وایي بویه زه سزا ولور جیل کې یې واچ کې مې ولا مقرر کړه چې په پلانکې روز د امام احمد ابن حنبل ته دورې میلاوي چې مجلس ته کم وخت راوست خلک رالل دا طالبان هم راغلل د امام احمد ابن حنبل شاګردان د احادیث د فقه شاګردان ګیر چاپېره وکړل او دا مقابلین د معتزله د اعتزال د عقیدې خلک هم ټول ولاړ بادشاه هم ولاړ دی او قاضیان او وزیران هم ولاړ دی امام احمد ابن حنبل غوندې شخصیت د دورې میلاوي وی خبره دې خبره راوکړه د خپلې خبرې نه اوړې وی نه چې څه مې ویلي دي درست مې ویلي ما سره دلایل دي باقاعده د دلایلو په رڼا کې راشئ چې زه م پوه کړم هغې وي دلیل ته نه ګورو د خلکو عقیده دې خرابه کړو دورې وله ورکوي نو کمیس یې ته لر په دې شی وایي او لاسونه یې وله شاته وتړل ولې چې په ده غزار کېږي چې دا دوره کلکه ونه نیسي دا سرمن ونه نیسي جلات له دوره ورکړه چې هغه وله لومبې یو غزار ورکړه ښه مضبوط دی وی بسم الله چې دویم غزار یې وله ورکوي لا حول ولا قوة الا بالله چې دریم غزار یې وله ورکړه وی لن یصیبني الا ما كتب الله وی چې خدای ما له څه مقرر کړي دي مقصد به رسېږي بل شی نه رسي وی چې څلورم غزار یې ورکړه نو ده سره د بډه وشلېده پرتوګ یې وشلېده چې دا پرتوغاښ یې وشلېده اوس دغه دی که شاګردان هم حیران دي او په ژړا شو الله ته چې خدای زمونږ د شیخ
وجود ښکارا کېدو والا نیکان خلک هم مجلس ته راغلي هغوی د خدای په دربار کې جړا شروع. امام احمد ابن حنبل دغه ځای کې اوس کوشش کوي خو لاس په شاته تړلي په لاسو کوی نوي نه شي، شاګردان هم په چغې او بار نیکان خلک دی هغوی مچیال له اوس په څه کې دا غوال خو ځان له شرم دی بې عزتي ده، خو دا به ووایو چې اصحابو داسې پاکانو نیکانو خلکو ته هم دا تکلیف رسېدلی خو دا ډېره لویه بې عزتي ده. الله چې اوس دا پرتوب دې ښکته پرېږدي وی امام احمد ابن حنبل دا سر داسې اسمان او چې سر یې ښکته که صاحب د مرقات لیکلي دي وی پرتوب په خپله اوچت شو پورې ونښت کلک شو ور پورې پرتوب بل غزار یې ور یو کم 10 دورې یې و نو بېهوشه شو چې بېهوشه شو بادشاه اعلان وکړو بس وی نور یې مه وهه یویس چې کله یې یوړه او دی بیا په هوش کې راغی نو شاګردانو دې تپوس کوه طالبانو وی صاحب وی چې کله تاله دا دوره درکړې شو دا پرتوغاښ دې وشلېده پرتوب دې کولاو شو وی موږ باندې ډېر لوی هیبت او غم راغی او دا څه چلو شو وی ما خدای ته سر اوچت او د الله په دربار کې مې د خدای په صفاتو او د خدای په اسم اعظم سوال چې خدایا که زه په دې مسله کې په حق یم نو زما پرده وساته او خدایا که دې مسله کې په حق نیم چې سره سره کې نو کا وی چې دا سوال مې کوئی پرتوګ را پورې مخبله کلک شو څومره لوی تکالیف او مصائب دې حضراتو ته رسېږي. امام شافعي رحمت الله علیه ورته خط لیکي چې دا کم صادر باندې تی وهلې او ستا وینه پرېوتې ده زه درخواست کوم چې دا مال راولې. امام احمد ابن حنبل ورته هغه ولېږه امام شافعي رحمت الله علیه هغه ووینځه هغه کپړه چې کم کې د ده وینه د وهلو پرېوتې وه هغه یې ووینځله او هغه اوبې وڅښلې او وصیت یې وکوئ چې زه کله مرم نو زما په کفن کې به زما د امام احمد ابن حنبل دا کپړه شاملوي چې کم باندې د درو د والو په وخت کې د ده وینه پرېوتې. دغه رنګې امام مالک رحمت الله علیه هغه ته یو مقام کې یو تکلیف داسې رسېدلی قصه خوږده ده خو دې یې ووایو بادشاه د مدینې منورې والي حکم کړی چې کله بادشاه بیا راغی او خبر شو نو امام مالک ته راغی ورته ویې صاحب زه راغلی یم او ته زما دی والي والی تا له یې دورې درکړي دي تا نه زه معافي غواړم د هغه دپاره چې ته یې معاف کړه. امام مالک ورته څه وی دا کم والي چې زما د وهلو حکم کړی دی چونکې دا سید دی او د پیغمبر علیه السلام نوسی دی نو وی چې ماله به کومه دوره راتله لا زما په وجود به نه وه لګېدلې چې ما به ورته معافي کړې وه چې خدای د پیغمبر نوسی د لګېدو نه مخکې ورته ما معافي کړې. وروڼو دا څومره لوی تکالیف زموږ د ائمو حضراتو برداشت کړ او دا قرآن او دا احادیث او دا فقه هغوی څه ګاڼی مشین نه ولګولې چې ډزار یې خطه او فقه جوړېده دا لوی مشقت کړی دی او لوی محنت د قرآن او د حدیث د مسایلو او په ډېر لوی تکلیف سره د مسایلو ښکلي ډېر لوی مشقت سره پیسې خرج کړي دي اوقات یې خرج کړي دي او د هغې دپاره هغوی چې کومه ورع او تقوی اختیار کړې ده. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل سوال کېږي دا یو طبي قاعده ده چې کم سړی کبان ډېر خوري نو د هغه به حافظه کمزوري کړي کب چې څوک زیات خوري ګرم د حافظه کې به نقصان راځي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې یو ځل چا سوال وکړ وی صاحب ته خو د کوفې اوسېدونکی کوفه کې کبان ډېري دی یو سوال پرې وکړه چې مطلب دا د کوفې اوسېدونکي نه هلته خو کبان میلاوېږي تا خو کبان ډېر خوړلی دي ته څنګه موږ سره بحثونه کې او مسایل پیش کړې کم سړی چې کب خوري خو د هغه حافظه کې لږ کموالی نقصاني. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي وی بېشکه زه د کوفې اوسېدونکي یم خو اگر کبان زه نه خورم دومره به هغوی احتیاط د قرآن او د سنت او د مسایلو دپاره هغوی چې کوم ورع او کومه تقوی اختیار کړی د هغې څه اندازه دی یو ځل دې خپل استاد ته ورغی حماد هغه ډېر خفه نه امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جي ولې پریشانه ناست وی په دوو وجو پریشان یم یو خو دا دی چې زموږ د علاقې ته یو سړی راغلی دهري د دهري هغه خلک دي چې الله نه مني نو هغه د خلکو عقیدې برباد ډېر خلک یې ګمراهان د خلکو په ذهن کې خرابې خبرې اچوه چې الله نشته خدای نشته الله نشته نو ډېر خلک یې ګمراهان کړل زه خو په دې ډېر پریشان دویم مې بېګا یو خوب لیدی د هغه خوب د وجې نه پریشان دا خوب دا دی چې بېګا د خوب وینه مخې یو اونه ده اونه شنه او په هغه اونه کې شنې شنې پاڼې وړې وړې کچه پاڼې
یو خنزیر راغی او د هغه اونې نه یې هغه ټولې شنې پاڼې وخوړې، بلکل یې اونه د پاڼو او بیا هغه اونه په منځ وشلېده، چې وشلېده د هغې نه یو زمری راووت. زمری چې راووت په هغه خنزیر باندې حمله وکړه او هغه خنزیر یې داسې بلکل ښه نیو نیک او اندامونه یې وله پرې کړل او خنزیر یې په هغه ساعت باندې ټوټې ټوټې وکړ. دا خوب مې لیدي دی او ډېر زیات پریشان. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جي مه خفه کېږه راغله خوشحاله دا ډېره زیات سره خوشحاله خوب خو ډېر مزېدار اصلي کا وایي دا اونه چې دی نو دا څه دا زما استاد یې ته دا اونه او دا څومره شنې پاڼې چې تا ولیدې په دې اونه کې دا کچه مسلمانان دي دا واړه دا کمزوري مسلمانان دي وړې وړې پاڼې دا وړه وړه مسلمانان او دا خنزیر چې تا ولید چې دا پاڼې خوري دا دهري دی دا دهري د خنزیر په شکل تا تعالی دی راغی او دا کچه مسلمانان چې دا کمزوري مسلمانان دي د شنو پاڼو په مثال دي دا ټول وخوړل د خنزیر وخوړل د دهري وخوړل ګمراهان عقیدې والا برباد بیا دا اونه وشلېده نو زمري دې راووته نو ته اونې ته وشلېدې زه دنه راووت زه ستا شاګرد یم زه هغه زمري او د زمري دهري مړ کړو دا دهري بدله برابر استاد خوشحاله دا خو واقعي ډېر مزېدار خوب او امام صاحب رحمت الله علیه د رب العالمین ډېر لوی پوهه ورکړو ډېر زیات هوښیار ډېر خلک دا علم سره عقل ډېر ښه شی کوم علم سره چې عقل نه هغه هم درته بېزري علم سره پوهه هغه فارسیبانو یک من علم را 10 من عقل باید یو من علم للس من عقل پکار که لس من علم د سره عقل پکې نه هم مصیبت دی پوهه ولا پکار ده پوهه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ډېر انتهایی پوه خدای پاک هغه له سوچ او سمجھ او پوهه ورکړې وه بس راووت میدان ته اعلان هغه دهري مطالعه هغه له ورغې وی خلکو عقیدې بربادې مقابله کوي بادشاه له بادشاه سلامت یو سړی راغلی دی دهري دی او د خلکو عقیدې بربادوي هغه وی دا خو مقابله به پکار داسې خو زه دې نشم در کولی بیری ولا زه سره مناظره مقابله بحث دې مې بادشاہ دربار کې دنیا خلک راځي هغه سړی چې دهري دی او خدای نه مني هغه هم دی هغه ملګري هم ناست امام صاحب رحمت الله علیه شاړ بشاړ جامو کې دی مو راغی دهري ورته وایي چې ما سره به څوک مقابله کوي امام صاحب ورته زه به درسره کوم لرې شوي ته خو راپورډه غوندې مولی ته ما سره مقابله کولی شي ورشه چې د لوی استاد دی راوړه مقابله نه شي امام صاحب ورته وایي زه راپورډې مولی یم او کار دی مو زه سره مقابله کوم اوس په دې پته ولګي چې ته په حق یې او که زه په حق هغه دهري هوښیار و هغه یو بل نه به سوال کوي زه به ستا نه سوال کوم ما له به د هغې جواب راځي او بیا ته ما نه سوال کوه زه به ستا نه سوال جواب درکړم ډېره ښه بادشاه ناست دربار کې خلک هم ناست دهري ورته وایي عجیبه سوالونه کوي وایي لومبی سوال مې دا دی چې تاسو وایئ چې د الله نه نه مخکې څوک شته نو به دې وروسته څوک اول هم دی او اخر هم د رب العالمین نه مخکې څه پته الله او د الله نه وروسته هم څه نشته د الله د دې مخکې څه شته ازلي دی د دې وروسته څه شته ابدي دی موږ به ټول مړه شو هلاک به شو الله به موږ نور رب العالمین موجود د دې یو مثال به داسې ما ته خارج کې داسې ما ته یو مثال به وښیي چې داسې یو شي وي چې د هغه نه د مخکې یو شي وي د وروسته ځکه ما داسې یو شی وښایي د دا لوډسپیکر دی نه مخکې یو ځای شته د دا کوټه ده دی نه مخکې د چا کور دی د هغه نه مخکې د بل چا کور دی د هغه نه مخکې د بل چا کور دی د دې جومات نه وروسته لار ده هغې نه وروسته د بل چا کور دی نو داسې شي خو دنیا کې نشته دی چې د هغې نه د مخکې یو شي وي د وروسته یو شي د دې مثال وښایه امام صاحب ورته وایي دا انسو د عدد دا شمېر درځي وایي وایه هغه وي 1 2 3 4 5 6 7 وی دا تپوس نه کوم چې د یو نه مخکې څه شی د ایک نه مخکې یو نه مخکې څه شی د یو نه مخکې ورته دي شروع خو د یو نه کېږي په عدد کې په شمېر کې د ایک نه مخکې بل څه شی نشته په انسو کې وی ښه ده وایه 4 5 6 7 سل زر کروړ ارب ګرب زه ورپسې شابه لږ یو لږ ساعت بس نو بس چپ شو وی شابه وایه وایه ورپسې اخري به ځان رسې داسې حد ته به رسېږې بیا به وایم چپ کېږي به نه وایي بس دا ما چې څونه انسي وي دې نه پس خو ما سره نور انسي نه وي وایي دا تمام مثال چې د عدد کم شمېر دی د ایک نه مخکې د یو نه مخکې څه نشته او چې ته څومره شمېر خلاص کړي نور ورپسې ځه د آخر کې یو داسې حد ته به ورسېږي د هغې نه پس به بل حساب وایي ښه دویم سوال دا درته کوم چې ته وایې الله ارض موجود د دې یو مثال لره راځي وایي پیر او تسبیح یو دوی جام امام صاحب دې دهري ته وایي وی دا تپوس ته نه کوم چې په دې پایو کې غوړي شته که نشته وی او بلکل غوړي
ولی پنجو چاربې مقصد یې جوړ کړي او وې چاربې نو جملې اخوا چې بل خوا چې کوجې غوړي دي دې پيو کې غوړي شته وې دا غوړي کم ځای دي په دې پيو اشو غراواله دا غوړي دې مال راو دا په دې پيو کې دا غوړي په کم ځای کې موجود دي وې دا په دې ټولو پيو کې موجود دي نه وی یو خاص ځای کې وي خاص ځای کې نه دا پيو وې کدا ډرم دا پيو ډېر وګت شي او ډېر پلن شي بیا په ټول پيو کې دا غوړي پراته دي خواره پراته دي نو ته څنګه وایې چې تاسو ماته د الله متعلق یو مثال وښایئ چې الله ارض موجود دی ځکه یو مثال ماته وښایئ دا دې مثال شو که نه دا غوړي په دې پيو کې که پی لس کلونه مچي که لوی حوض شي که دې دریاب ومره شي هر یو جز کې دا غوړي خواره پراته وی ښه دا درېیم تپوس ته نه کوم چې ته وایې چې الله هر چا در د دې یو مخالف کې ماته ښکاره یو مثال وښایه چې ماته پته ولګي امام صاحب ورته وویل شمع راوړی چې شمع یې پرې راوړه بله چې بله یې کړه امام صاحب ورته وایي د دې شمع مخ کوم طرف دهري وایي کوم طرف ته چې هغه ناست وي دې طرف وایي ته هلته کښېنه اوس یې مخ کوم طرف ته دی وایي هلته وایي هلته شاته کښېنه وایي اوس یې مخ کوم طرف ته دی وایي دې وایي دې بل طرف ته کښېنه چې کښېنه اوس یې مخ کوم طرف ته دی دې بل ته او چې کوم سړی بری هغه څه وایي چې مخ یې کوم ته دی پورته وایي دې مثال بجلی نه پاتې نه چې کوم خلک په کوم طرف ته تودي سپومې هر سړی وي دا سپومې ماته داسې ده که نه چې په کوم طرف روان یې هر سړی وي دا سپومې ما سره په چکر روانه دې مثال هغه دهري ورته وایي چې ښه یو بل تپوس ده وایي دې وخت کې ستا خدای څه کار دا راته وایي چې دې وخت کې ستا خدای څه کار امام صاحب ورته وایي ګوره درې تپوسه تا وکړل اوس ته راکوشه چې بیا درې تپوسه زه وکړم هغې نه پس به بیا ته بل تپوس یاره وایي دا خو ټیک ده نو هغه دهري راکوز او امام صاحب په کرسۍ کښېنه وایي وایه که نه تاسو سوال وه څلورم وی څلورم سوال مې دا و چې ستا خدای اوس دې وخت کې څه کوي وایي زما خدای دې وخت کې دا کوي چې ستا غوندې بېوقوفه او کمقله سړی د دې کرسۍ نه راښکته کوي او ما پکې نه دا زما د الله کار هغه دهري رب العالمین مسلمان هغه الله عجیبه پوهې الله ورکړې اوس وروڼو قرآن باندې عمل او په قرآن پوهېدل او د قرآن په مفهوم او د هغې په معنا پوهېدل د هر انسان کار نه دی دا په حدیثو باندې پوهېدل او د حدیث په معنا ځان پوهول او د هغې نه مسله وکړل دا د هر چا کار نه دی رب العالمین په دې امت د نبي علیه السلام کې صحابو کې تابعینو کې د هغې نه پس چې کوم خلک دي داسې پاک او پوه انسانان پیدا کړي دي چې هغې د قرآن نه او د سنت نه د امت دپاره مسایل راوباسي قرآن حکیم کې دا آیات دی د دې نه دا مسله راوځي دې نه دا معلومیږي دې نه دا معلومیږي دې نه دا معلومیږي د پیغمبر علیه السلام دا حدیث دی دې نه دا مسله معلومیږي دې نه دا مسله معلومیږي نو داسې خلک چې هغې د قرآن نه او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه مسایل راوباسي او عوام ورباندې پوهوي هغې ته بیا ائمه مجتهدین وایي امامان چې تاسو وایئ هلکه وایي د تر چا په مذهب وي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تر چا په مسلک کې د امام شافعي رحمت الله علیه پخوا به د ماشومانو ته د خپلو استادانو دا خور کنه امامان څو دي دوی څلور دي دا ډېر دي څلور هم نه دي خو د دې څلورو امامانو فقه او د دې مذهب مشهور دی د دې په مذهب باندې چې کوم خلک دي هغې ته مقلدین وایي هغه خلک زیاتتر د دوی د مذهبونو تشهیر شوی دی هغه مشهور دي ځکه دا څلور خلکو ته ښکاري نور په تېرو شوو زمانو کې د دې نه علاوه نور مجتهدین او امامان تیر شوي د دې امامانو کار څه دی د دې کار دا دی چې د قرآن او د سنت نه مسایل به راوباسي او هغه امت ته رسوي ځکه ما درته وویل چې د قرآن په مفهوم پوهېدل د هغې په معنا پوهېدل د هغې نه مسله وکړل د هر چا کار نه دی دارنګې د احادیثو په مقصد پوهېدل د هغې نه مسله وکړل دا د هر چا کار نه دی او د هر سړي دا کولي چې ډېر لوی علم غواړي ډېره لویه پوهه غواړي هغې باندې طالبان پوهېږي دغه خبرې نه کوم ستاسو د عوامو د پوهې لپاره زه یو دوه خبرې درته نو دغه ائمه حضرات امامان د هغې مقصد او د هغې کار څه دی د قرآن او د سنت نه مسایل راوکړل مشر امام په دې کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل وخت کې ده او د شاګردان ډېر لوی شاګردان یې تېر شوي دي امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه امام ظفر رحمت الله علیه بیا د هغې شاګرد امام محمد صاحب شاګرد امام شافعي رحمت الله علیه دی د هغه شاګرد امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دی دا ټول امامان د امام شاګردان او بیا دا وروسته چې کوم محدثین تېر شوي دي
امام بخاری، امام ترمذی، امام ابو داود دا ټول د دوی شاګردان گویا لوی محدثین دا حدیث لوی امامان او د فقه لوی امامان دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان او رب العالمین بیا غلکه مګویا ورکړی دا د خپل شاګردانو او د بشریکا د قران حکیم او د احادیثنا 12 لکه مسلې راوړي خپل ژوندۍ 12 لکه مسائل او دا داسې نه وه هغه عالمو مجتهدو امامو خو داسې نه وه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپله زمانه کې دینی مدرسې جوړې کړې لکه نن سبا چې ته مدرسه جوړه کړې زه جوړه کړم بل څوک جوړه کړي خو موږ چې مدرسې جوړو چندې ولا بیا د چندې نه مسله چلیږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د دې ټولو مدرسو انتظام په خپله کړ د هغې استادانو له تنخواګانې به په خپله ورکول د هغې طالبانو له خوراک او څښاک تر د جامو پورې ضروريات دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ذمه تاریخ لیکي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل دور کې 14 مدرسې وې درسونه غټ 14 غټې مدرسې دا بسات هغه وي چې د هغې نګراني به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا د هغه د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته د شاګردانو مدرسې د هغې شمېر نشته اگر چې هغه مدرسې داسې نه وي لکه زموږ او ستاسو د مدرسې دي هغې کې به د احادیثو د فقه درسونه کېدل او په دغه مدرسو کې چې څومره استادان د هغې انتظام ټول د امام صاحب په دي چندې مندې سوالونه به یې وله نه کړل او که ته وایې دا دونه پیسې کوم ځای وې نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زبردست تاجر و ډېر لوی زبردست هغه تاجر و تجارت به یې کو او بیا د کپړې تاجر دا کپړه به اغېشتله او هغه به خرڅوله او د هغې ډېر لوی مارکیټ یو ډېر لوی انتظام یو نو د کپړې تجارت به یې کو د هغې سوداګري به یې کوله او ایمانداري څونه وه یو ځل یو کس له کپړه ورکړې وه په مزاربت ته دا یو طریقې چې زه دله مثلا پیسې درکړمه او تا ته ووایم چې ته په دې پیسو باندې کار کوه او چې څومره ګټه وکړي نیمه ګټه ستا او نیمه زما پیسې به زمئ او مزدوري او عمل به ستی او چې څومره ګټې یې به نیمه دې ته مزاربت ویلې کېږي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چا له کپړه ورکړې وه یو سړي له زه دا کپړه یوسه او دا خرڅه که تجارت پکې کوه او چې څومره ګټه وشوه نیمه سته او نیمه زما سړی راړه هغه کپړه یو ښار ته یوړه ډېره موده پس دا سړی واپس راغی امام صاحب ورته وایي هلکه ته خو به نور کله زر راتلې تا خو ډېر لوی ټایم تېر کړ ولې کپړه نه خرڅېدله که څه چلو وی نه صاحب زه چې کوم علاقې ته تللی وم او کپړه مې وړې وه نو هلته د کپړې قات بعضې وخت کې د غنمو قات شروع شي نو خلک دا غنم خوندي کېږي ودرېږه چې ګران شي بیا به خرڅو هغه خبره نه دا ناجایز نو ته وایې چې ما کپړه یوړه نو هلته کې د کپړې قحط نه پیدا کېده نو ما هغه کپړه خوندي کړه ما وې ودرېږه چې دا کپړه سنبال کړم نو چې کله دا کپړه ښه ګرانه شي نو بیا به یې خرڅه نو صاحب کې مې ښه نو چې ورو ګرانېده ما نه خرڅوله نو چې هر کله هغه کپړه ګرانه شو خود خلکو ته ضرورت شو نو بیا مې خرڅه کړه نو چې ډېره لویه ګټه مې وکړه زرګونه درهم په زرګونو درهمو ګټه مې وکړه او صاحب نیمه سته او نیمه زما سړی خوشحاله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي انا لله و انا الیه ته پې خوشحاله ها د مسلمان د مجبورۍ نه تا دومره ناجیزه پیدا نشته مسلمان ته کپړه ګرانېدل او تا ګرانۍ ته یې ښودې وه الله نه نه یېرېږي الله نه به څه جواب ورکړي اوس هم بعضې خلک یې غنم به راوړي بازار کې دکاندار به اوړه راوړي غنم به راوړي ابد خوندي کې چا باندې به نه خرڅوي ولې ورېږه شی ګرانېږي دا ډېره خطرناکه کوم انسان چې دا چل کوي چې شی اخلي په بازار کې خوندي کوي یې چیني دي ګوړي دي اوړه دي غنم دي دې لپاره خوندي کوي چې دا ګران شي نو بیا به یې خرڅوم د الله قهر او غضب له ډغره ورکول دي دا سړی د رزق پلواندي کېږي او ورپسې کېږي به الله به د په دې رزق کې او د په تجارت او کاروبار او ګټه کې هېڅ قسم برکت نه اچوي دا یاد وساتئ او مسلمان ته ضرر دی تکلیف دی رزق الله ورکړي طالب درکړي دی بل هم ورکوي قطعا ذخیره اندوزي به نه کوي دا ډېره لویه ګناه ده خطرناکه ګناه ده هغه مال چې ته ګټې اب هم نه لاړ شي او هغه خپله چې کوم د سر پیسه دی و اب هم نه لاړ شي لپک به ناست دی بیا د الله په دنیا کې او الله سره صدا خو بیا جدا ده وی خطله په دې خوشحاله چې ډېرې پیسې دې وګټلې خوشحاله خاندې
ولې کپڑا ګرانې دلا او تاوی ګرانه به خرڅ کوم او ګرانه دې خرڅ کړل مسلمان د مجبورۍ نه ناجیزه پیدا ډېر لوی ګناه دی. څومره ګټه ستا کېږي نیمه به چې دومره زر درهم مې کېږي. درهم نن سبا د 15-16 روپو برابر ده شرعي درهم. دومره زره درهم مې کېږي. زر یې کور ته لاړ او هغه یې راویستې وایي دا ستا نیمه ګټه خو درجې به درکړو او ته به لاړ شې چې زما د کپړې اصل څونه پیسې وي اصل او چې څومره یې ګټه کړې ده دا به ټول هغې ښار ته یوسې او د هغې ښار په فقیرانو باندې به تقسیم دا په ناجایزه طریقه دا پیسې وي. نو ګټه به اوس ګوره سړی سوچ کوي نو ګټه دې صرف تقسیم کړي. نو د کپړې اصل مال خو د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه اولې تقسیم کړي. د ګټه تقسیم نه کړه کومو خلکو چې دې ګټه کړې ده هغې دې واپس ورکړه. نه 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 هغه چې څومره دې ګټه کړې ده هم په هغه خلکو واپس تقسیم کړه او چې زما د کپړې کوم اصل قیمت دی اصل قیمت هغه ما هغې ګټې سره اوس ګډوډ شوی دی. هغه پیسې هغې سره ګډې وډې شوي دي پته یې پکې نه لګي. نو اصلي د کپړې چې کوم هغه لګونو روپو پیسې دي هغه بیا ورته په غریبانو تقسیم کړه او تا محنت مزدوري کړې ده د جیب نه تخریب دي پیسې دې ته ایمانداري. غټ تاجر او سوداګر ایمانداري پکې دي. بعضې خلک اوس هم امام ابو حنیفه خبرې کوي امام صاحب داسې امام صاحب داسې امام صاحب نوک تمام څوک نه رسي نه په علم کې او نه په تقوا او پرهیزګارۍ. یو سړي دې پیسې قرض کړې وي 10 زره درهم دا دې یو سړي قرض کړي دې زمانه کې تقریبا 15 لک روپۍ دي دې ته قرض یو ځل په لاره امام صاحب روان دی سړی روان چې روان دی نو دې سړي چې دا امام صاحب ولید نه په یو کوڅه کې روان امام صاحب ورمنډه کړې مټې ونیو یا لکه چېرته تښتې موږ نه پټېږي لار بد دی. هغې سړي دا ګمان راغی چې په ما باندې قرضه ده ما نه خپلې پیسې غواړي وروره موږ نه ولې پټېږي لار دې بدله کړه چې زه دې ولیدم. بعضې سړی چې قرضدار سړي وویني نو پټېږي ولې پټېږي وایي صاحب ستا په ما پیسې قرض دې راپورې دی ما سره شته دی او نیټه دې تېره ده نو بس ما له حیا راځي در مخامخ کېدی نه شي او چې کله پیسې برابر کړم راځم به وایي ښه ته زما مسلمان ورور یې نو تا زمونږ مجلس په دې وجه پرېښود چې په تا زما پیسې پورې دي او هغه در سره شته دی نه نو ته حیا کې نه راځې زما مسلمان ورور یې راځه زما مجلس ته پام کوه چې زما نه ځان پټ نه کړي او تا باندې چې زما کوم 10 زره درهم پورې دي دا مې د الله په نزد درته وبخلې زه خپل او وبخلې څوک یو 2 روپۍ یو 3 روپۍ به وبخلې دې زمانه کې استاذه چې ما جومات له هغه 10 روپۍ درکړې یاد دي استاذه هغه چې درې مې جومات له اغشتې پکې چې مې اغشتې پلانکي ته چې مې 2 روپۍ ورکړې 15 روپۍ خیرات کو کې یو کال به یاد دی او زموږ به څه خیرات رښتیا ووایه نیکان خلک هم پکې شته پاکان هم پکې شته خو اکثر خلک چې تعلیم ته ډوډۍ ورکوي نو هغه ورکوي چې په خپله یې نه خوري سوځېدلي او خیراتي چې ملنګ لکم او د فقیرانو لکم غنم ورکوي نو اب هغې کې د ګونډي نه به ډکي دا زموږ خیرات او مقبره کې چې کومې پیټۍ اخواس هم نه قبلېږي هغه د ریاکارۍ شی دی خو اوړی هم کم اوړی هغه صابون به وړی چې جامې به شته ځان له کم راوړی خیرات ځان له کم صابون اخلي کور چې داسې ده او خیرات دا زموږ سوچ دی حالانکې خیرات کول صدقه کول الله سره سودا ده پکار دا ده چې ته خپل الله سره سودا کوې چې مزېدار او بهترین سودا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که ستا په چا قرض پورې دی او دی غریب دی ور ویې بخه که مالدار دی مخلص ورکړه مالدار نه خیر دی مخلص ورکړه غریب دی ورته یې وبخه قرضدار ته څه وایي هغې ته څه وایي مثل الغني ظلم ګورې که ته مالدار یې پردې قرض در پورې دی وایي نن در کوم سبا در کوم دا تم ظلم کې نیټې پوره ده فورا خپل قرضه وتخله دواړو طرفونه ظلم کړو که ما یو 10 روپۍ درکړی دوره دې مهلت درنه درکړو بیا سود ده نه غواړم سود نن سبا پروګرام داسې ډېر خلک سود خوارې ګرځي پیسې به ورکړي هلکه دا به میاشت بس راکړې چې میاشت نیټه پوره شي راوړه که نشته دونه سود به راکړي نفع ورته وي یو څوک ورته منافع وي نومونه وله بدلوي هغه ټیم راشي بیا نشته دومره به زیاتي به راکړې دا خو زما که ستاسو ګناه شوه چې کوم قرضدار یې دی په چا دې پورې شوې به توبه وباسه د مور پی دي چې دوکاندارانو نه تپوس وکړې ده تپوس وکړې دوکاندار غریب څه سرمایه وي یو 50 زره 60 زره 13 زره او یا زره 1 لک روپۍ د دوکان کې جوړې دي دا د هغې غریب اړې موړې ده دې ساتلې هلته ټول قرضدار یو خو چې چاچا یې وړل چیني یې وړل پی یې وړل بس د مور پی دا سوچ نه کوي چې مړ به شم د مرګ پته خو نه لګي وارثات دې نه ورکړې ستا بچي به څه ورکړي زه خپله غاړه نه خلاصوې ستا بچي به ستا غاړه څه خلاصوي دواړو طرفونه ظلم
امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تقوا تو بزرګي ته ګورا وی خپه دی وجه چې پتا د ما پیسې پوری دا د ما مسجد پرې خره دا د مسجد الله لپاره مې درته تقوا ولا ټول شپه د رب العالمین عبادت د شپې به د قران حکیم ختم دو رکعات نفل یو رکعت یو د قران حکیم ختموا بل رکعت کې بل قران حکیم بعد خلک په دې باندې سوال کوي نو دا خو ډېر ګران کار د شپې په دوه رکعاتو کې دوه د قران شریف ختمول دا خو د انسان عقل نه دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کرامت او کرامت دا د عقل نه بار عقل بالکل ستانه شاه اسماعیل شهید رحمۃ اللہ علیہ مولانا شریف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ دا واقعي لیکلي هغه بشپک کې کې قران شریف ختم اول نه تر بشپک کې سیب د اسلام کې علماء او قاریان هغه پر پاسه دي بلا ته ګناه کې ضرورت نبی علیہ السلام فرمایي درې ورځې مخکې به قران نه ختمه دې څه بشپکو غنټو کې ختم دا زیاتې دي هغه ودا شو کې کېنه د قران شریف شروع کو کومه ختم ٹھیک تا او کومه ختم نه کو تاسو خبره به د دلی په جامع مسجد کې چې څومره علماء مشهور وي عرب او د لوی قاریان دا حافظان چا وته چې قران یاد او هغه د وخت کې او چې چا د یاد نو قران شریف کلاس کې ونیو او د مازیګر مونږ وشو او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه د قران شریف تلاوت الحمدلله دا ما خام باندې نو ویل چې وناس تورو ما خام باندې نو ویل وناس تورو طي الزمان او طي المكان دا د موږ تصوف یو باب مستقل رب العالمین باندې کې انسان ته زمانه راځي بلک وخت دې ډیر کار دا کرامت هغه کار چې الله تعالی د یو مسلمان بندنا چې پیغمبر نه یو مسلمان بندي دا غنه داس یو کار والی چې هغه د عقل نه خلاف دي د کرامت او طي المكان بعد وقت بلغ وقت ډیر مدد بل رواني الله تعالی او تعالی مکر راغونډي دا غدا خیالي جو کنده کې سونه مدد کیږي د الله تعالی داس یو طاقت ورکړي چې هغه په 2 منټو کې کې هغه پینځه شوارو د کې کوم کار کیږي هغه الله تعالی په غنټه کې لري نه کانو بندګانو رب العالمین د طاقت ورکړي نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د کرامت خاوند هغه پښپکی دوزلا یو رکعت یو د بل رکعت بل د قران حکیم ختمو بشک بالکل داخل نه خلاف بار خبره ده او د کرامت نه بار خبره ده دا هغه کرامت او هغه بزرګي و دا هغه نیکی و نشپې به قران حکیم ختمو ضروري بلګي او طالبانو ته درسونه به ورکول او د قران او د سنت مسائل به وکړي دا هغه مشن دا هغه پروګرام او مجاهد څومره امام محمد رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو چا په خوب کې وی الله تعالی سو وی الله وبخښه وی ما رب العالمین فرمایي چې اے امام محمد په دنیا کې مستا پسینه کې د خپل کتاب علم ته تاسو نه مې د خپل کتاب نه او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې او کوم سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کوم هغه سینه د جهنم د اور نه ډکه زمو بیا مې تاسو کو چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته وی هغه د معنا بره مرتبه کې نه وی بیا مې تاسو کو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام ابو یوسف ته جو بره مرتبه کې دا استاد د امام ابو یوسف استاد امام صاحب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوم دی وی دا هغه تاسو مکاوغه په ډیرو لوی اوچت کې د مرتبو کې پورته نه نو دې امامانو حضراتو د قران نه او د احادیثو مسائل دي حضرت معاذ رضی الله عنه دا خو علمي باس کې خو طالبانو خبره درته نو ډېر زیات دلایل خو طالبانو په جبه کې باغی تاسو نه پوهیږئ خو حضرت معاذ رضی الله عنه نبی رسول الله یمن ته نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي وی تا خو یمن ته لګم فیصله وکړه وی دا الله په کتاب او وی کله الله په کتاب کې دی او مسله اون منتبع وستا په سنت خپل پیغمبر په حدیث او په سنت باندې او کله ما په حدیث کې دی او مسله اون منتبع نبی بس کې وی اجتهد برأیی خپل سوچ او خپل رأی او خپل فکر با د قران او سنت نه مسله راوبا قران نه راوباسم او حدیث نه راوباسم پیغمبر علیہ السلام په الله تعریف او الحمدلله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسول الله لسنا د صفت ته چې زما د الله رسول الله استاد او دا معظم استاد نو چې دا زما استاد الله دا هغه خبره توفیق ورکړي په کوم ځخه زما الله قرآن و سنت هر سړی څه کوي یو ځل قرآن حکیم کې یو آیت نازل شو د روزې متعلق وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر
تاسو خوراک او څښاک کوئ د شپې په روژه کې تر هغې پورې چې سپین مزي د تور مزي نه جدا شي د سبا دا سپین مزي د تور مزي نه جدا شي سپین مزي لفظ د مزي راغلی تار سپین تار او تور تار د یو بل نه جدا شي نو یو صحابي دی عدي ابن حاتم د حاتم طایي زوی دی عدي رضی الله عنه هغه دا سوچو که هغه ته دا نور مزي واخېستل دا چې کوم د ګنډلو دا تارونه دا رسۍ دی ته واخېستل یو سپینه رسۍ راواخېسته او یو یې توره راواخېسته او د بالښت لاندې کېښود نو چې کله به سبا رڼا شو نو هغه مزي به یې راواخېستل او داسې به یې ورته کتل نو چې تر څو به هغه یو بل نه هغه رڼا نه وه لګېدلې نو سپین او تور خو چې رڼا ولګي نو پته لګي پته به نه وه لګېدلې نو بیا خوراک به یې کوو نو بیا به یې هغه رسۍ راوچته کړې هغې ته به یې کتل نبي علیه السلام د چا الوین راویغ وي عادي ته څه کې وایي صاحب د بالښت لاندې مې دوه مزي ښودي دي یو تور دی او یو سپین دی هغې ته ګورم چې کله پکې هغه توروالی او سپینوالی راته معلوم شي نو رڼا راښکاره شي نو بس بیا خپل خوراک بند کړم د خدای بند ده د خدای بند ده دا مقصد نه دی د الله د آیت د هغې نه هغه تور او سپین مزي د دې اسمان د غاړې مراد دا ستا د ګنډلو تار ته نه دی مراد د اسمان په دې کناره کې دا سپین غوندې کرښه پیدا شي او د هغې نه مخکې توره کرښه نو چې دا توره کرښه لرې شي او د هغې نه پس دا سپینه کرښه د اسمان په دې غاړه کې را شي هغې پورې خوراک او څښاک کوئ چې دا را شي نو بیا به نه کوئ ګوره صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام نږدې ملګري دي لیکن د قرآن په مفهوم او په مقصد په بعضې ایتونه هغوی په خپله نه رسوي دا یې د نبي علیه السلام نه تپوس کوي او پیغمبر علیه السلام رب العالمین رالیږلی دی لري وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم قرآن درته موږ نازل کړ صحابه به په دې قرآن څه پوهې دا د نبي علیه السلام په خپله صحابه کرامو ته تعلیم ورکوي نو چې صحابه کرام په خپله همدې ته محتاج دي چې موږ پیغمبر علیه السلام په قرآن پوهېږي په خپله پرې نه پوهېږي او بیا احادیث داسې دي نو دې دپاره رب العالمین داسې نیکان او پرهیزګاران خلک پیدا کړي دي امامان ورته وایي ائمه ورته وایي مجتهدین ورته وایي چې هغې د قرآن نه د سنت نه دا مسلې راوباسي امت ته بعضې خلک موږ د امام صاحب اتباع نه کوو امامان څه ته وایي بس د پیغمبر تابعداري کوي نو دویم دا امام چې درته کومه مسله ویلې ده او ته په دې مسله زه تاسو ته یو مثال درکړم زه درته یو مسله بیان کړم د دین او ته په هغې عمل وکړې دا تا زما تابعداري وکړو که دارې ده الله او د رسول تابعداري وکړه د الله او د رسول دا مسله خو درته بیان ما کړه خو د قرآن نه مې درته راوویسته دا مسله خو درته ما بیان کړه خو د پیغمبر د حدیثو نه مې درته راوویسته نو که دا مسله زما خپله ګېډې نه جوړه ما درته جوړه کړي د قرآن او سنت نه نه نو بیا زما تابعداري او که دا مسله ما د قرآن او د سنت ته درته بیان کړي نو دا خو د قرآن او د سنت تابعداري نو امامانو خو کور کې مشین نه لګولي چې مسلې یې پرې جوړولو هغې خو د کپړې مشین نه لګولو هغې خو بل مشین نه لګولې دوی ته دا مسایل موږ ته را رسولي دي دا هغه مسایل دي چې کوم مسایل د قرآن او سنت نه دوی رایستي دي نو د امام تابعداري دا د قرآن او د سنت تابعداري او یو بل مثال به هم درکړم هغې بازو سره یو لوی نیر تللی دی لوی نیر او د هغې غټ نیر نه داسې واړه واړه ده تاسو څه ورته وایې دا ناقیر وي شاخونه ناقیر وي دا شاخ نمبر 5 دی دا شاخ نمبر 6 دی دا شاخ نمبر 4 دی دا شاخونه ترې وتلي او هغې شاخونو نه بیا واړه واړه لښتي راغلي داسې ده که نه ده اوس کې یو سړی تورنځو میرک کې د هغې لښتي نه په جام کې اوبه راوالي دا خو د دې لښتي اوبه شوې لیکن که تاسو پرې سوچ وکړئ دا اوبه د دې لښتي دي که دا د هغه لوی نیر د تنګي د هغه لوی نیر اوبه دي د تاسو وایي دا هغه لوی نیر دی دا هغه لوی نیر نه په دې ورکوټي نیر کې راغلی رکوټي نیر نه ناقې ته راغلی د ناقې نه وروسته بیا لښتي ته راغلی نو که یو سړی وایي چې نه اوبو ته حاجت دی او دې تږی دی او دې وایي نه د دې رکوټي لښتي نه خو زه نه رالم زه یې د غټ نیر نه الم نو چې نیر ته رسي د تندې به یې بېخودي مړ به یاره دا پټې خو زه په دې رکوټي لښتي نه اوبه کومه په لوی نیر یې اوبه کوم نو لوی نیر به د ده پلار هلته وړي که دا لښتې دا پټې به وله هلته وړي څه چل به ورسره دې پټې هلته لوی نیر ته رسولی شي لوی نیر دلته په سر راوړی شي دقه مې د مسایلو مثال دی که یو سړی وایي د قرآن مثال د لوی نیر د حدیثو د سنت مثال د لوی نیر او دا فقه چې دا کوم مسایل په خلاصه مونیا شوه یا کنز شو یا هدایه شوه دا زموږ د فقه کتابونه دي دې مثال د ناقو د وړو وړو لښتو دی نو که یو سړی د فقه د امام صاحب چې کومه مسله تا ته بیان کړې ده امام شافعي صاحب بیان کړې ده امام احمد صاحب بیان کړې ده او په هغې مسایلو باندې تا عمل کې دا مسایل د هغه غټ نیر نه راوتي دي کوم چې هغه غټ نیر دی نو دا داسې جوړه کړه چې تا په قرآن او په سنت په خپل عمل داسې ده که نه
دا ځکه چې بعضې خلک دې زمانه کې راوتي دي امامان پکې موږ نه منو امام څه ته وایي او لوی امام خو نبي علیه السلام دی او د هغه په بلکل بېشک د ټولو نه لوی امام زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم لیکن د هغه نه وروستو امامانو کې لوی امام د هغه په امتیانو کې هغه په امتیانو کې بیا امام هغه بیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعي رحمت الله علیه دی دا خلک بیا ائمه دي او دا ځانه مسلې نه جوړوي دي هغه مسلې چې د قرآن او د سنت نه راوباسي او امت ته